په دې درس کې به موږ وایو چې څنګه کولی شو چې ویډیو په خپل ویب سایټ کې یا په خپل ویب پیج کې څنګه انسرټ کړو، د کوم ټیګ په واسطه باندې یا د کوم ایلیمنټ په واسطه باندې موږ انسرټ کولی شو. نو زه راځم خپل کمپیوټر ته او تاسو ته ښیم چې څنګه کولی شئ تاسې ویډیو انسرټ کړئ یا یې ایډ کړئ. ښه په دې کې زه راځم HTML5 فولډر ته. ما ځان سره یو آډیو همدارنګه یو ویډیو له دې په دې کې تیار کاپي کړی دا. زه به راشم یو نهم چپټر به جوړ کړم، چپټر 9. دا دواړه به زه کاپي کړم او په دې کې به پیسټ کړم. ښه اوس زه څه کوم، یو نیو فایل په دې کې اخلم. فایل ته نوم ورکوم چې video.html. رائټ کلیک کوم په دې باندې اوپن وذ ویژوال سټوډیو کوډ، ایکسکلیمیشن مارک انټر. دلته لیکم چې انسرټ ویډیو. د ویډیو د ایډ کولو لپاره موږ ایلیمنټ لرو یا ټیګ لرو د خپله د ویډیو. زه راځم او لیکم چې ویډیو موږ سره کلوزینګ ټیګ هم لري. د دې په منځ کې موږ اټریبیوټس لرو چې SRC یعنی د ویډیو سورس موږ سره په کوم ځای کې ده. زه به راشم زه به ورته ورکړم چې assets په هغې کې به موږ ته څه شی راواخلي vid.mp4. زه به داسې وکړم چې دا دلته به یو نوی فولډر جوړ کړم assets. دا دواړه به په دې کې پیسټ کړم. ښه اوس زه څه کوم، دا به زه کلوز کړم، دا به هم کلوز کړم. زه به راشم دا یو فایل به په براوزر کې اوپن کړم. ګورئ هغه ویډیو موږ ته راغله، موږ ته ویډیو راښکاره شو خو نه پلی کېږي او نه هم سایز یې برابر ده. د دې لپاره موږ څه شی کوو، زه راځم ویډیو خپل کوډ ته. په دې کې موږ اټریبیوټ لیکو د ویډث، یعنی موږ کولی شو دې ته سایز ورکړو. زه راځم 400 پکسل دې ته ویډث ورکوم. همدارنګه زه راځم هایټ ورته ورکوم، هایټ ورته ورکوم هم 400 پکسل. سیف کوم یې، براوزر ریفریش کوم، دا ماته په دې قسم باندې راښکاره کېږي. خو دا ګورئ از ا پکچر په دې کې معلومیږي. زه غواړم چې دا ماته راښکاره شي از ا ویډیو. دې لپاره څه کوم، په دې په اخر کې یو بل اټریبیوټ موږ لرو کنټرولز. سیف کوم یې، براوزر ریفریش کوم. ګورئ اوس به موږ ته راښکاره کېږي از ا ویډیو. کله چې په دې باندې زه کلیک کوم دا به موږ ته ویډیو پلی شي. همدارنګه موږ کولی شو چې دې ته یو تمنیل ورکړو. کله چې دغه ریفریش کېږي ګورئ په دا یو راځي. زه غواړم چې یو تمنیل ورته ورکړم. نو تمنیل به ما سره په زه یو عکس به را پیدا کړم له دې څخه. مثلا دا یو تمنیل ورته ورکوم. دا به خپل فولډر ته راوړم، ایسټس کې به یې واچوم او نوم به ورته ورکړم چې thumb.jpg. نو تمنیل راوستلو لپاره به تاسو څه شی وکړئ، پوسټر. په دې کې موږ اټریبیوټ لرو پوسټر. ایسټس ته ورشه، په هغې کې ماته thumb.jpg راواخله. نو کله اوس چې تاسو براوزر ریفریش کوئ کوم یو تمنیل به راځي، دا یو تمنیل به راځي. نو که چېرته موږ دا ریفریش کړو نو موږ ته به ویډیو راښکاره کېږي. بل که چېرته تاسو غواړئ چې کله یو براوزر ریفریش شي نو دا د آټو پلی شي، په خپله دې پلی شي. نو دې لپاره موږ یو بل اټریبیوټ لرو چې آټو پلی. په دې اخر کې زه لیکم آټو پلی. نو که اوس زه براوزر ریفریش کړم دا به ما ته په خپله پلی کېږي. براوزر ریفریش. دا چې ما ورته تمنیل ورکړی دی نو په دې خاطر باندې دلته موږ سره آټو پلی کېږي نه. خو که چېرته تاسې آټو پلی کول غواړئ نو د دې لپاره موږ اټریبیوټ آټو پلی لرو. نو تاسې کولی شئ دې سایز هم کنټرول کړئ، پوسټر یعنی تمنیل هم ورته ورکړئ او همدارنګه سایز یې ورته هایټ یې کنټرول کړی شئ. همدارنګه که چېرته تاسې کنټرول اټریبیوټ په دې کې نه وي اډ کړی نو تاسې نشئ کولی چې ویډیو پلی کړئ یا تاسو سره به ویډیو نه پلی کېږي. ښه نو دا و د نهم چپټر د ویډیو انسرټ کولو طریقه چې تاسو څنګه کولی شئ چې ویډیو انسرټ کړئ په خپل ویب سایټ کې یا په ویب پیج کې. په راتلونکي درس کې به موږ وایو چې څنګه کولی شو چې آډیو یعنی MP3 خپل ویب سایټ کې ایډ کو یا انسرټ کو. نو اوس لپاره ښه وخت ولرئ. الله مو